ټول اهل اسلام ته دا یو میسج دی زما د طرف نه. زما نوم دی مولانا محمد ادریس چارسده تورنګ دی. شیخ ادریس صاحب باندې رحمه شوري ما اوس راته د ساولډیر نه مولانا عرفان الله صاحب ټلیفون وکړ چې ستا د ساولډیر د واقع متعلق یو دغه چلیږي، یو پوسټ چا ورکړی دی او چلیږي. نو زه دا تاسو ته وایم چې دا زما आवाज هم نه دی او یا کوم نو چا به ځانه جوړ کړی وي د دې متعلق زما هیڅ قسمه په دې باندې څه دغه نه دی کړی، پوسټ نه دی کړی. دا چا ځانه درو جوړ کړی دی. ما دا خلک منې کړي دي چې طالبانو داسې مه کوئ. نو د دې ساولډیر سره د دې مسلې متعلق زما هیڅ قسمه پوسټ نشته. دا چا غلط فیک جوړ کړی دی او زما د مولانا عرفان الله صاحب په واسطه ټولو د ساولډیر دوستانو ته دا درخواست چې د خدای خاطر وکړي او ماته دا پوسټونه مو منسوب کوي. دا زما نه आवाज دی نه زما پوسټ دی او دا هر چا چې جوړ کړی دی انتشار لپاره غلط جوړ کړی دی، ظالم دی. او که چاته د دې چل ورزینو چې چا شیر کړي چا یې کړي هغه ته مهرباني وکړئ او ټلیفون وکړئ وایي ظالم ولې ظلم کوي او دا ډیلیټ کړه. جزاک الله. الله ټول دوستان خوشاله کړي، الله برکات نصیب